بعضې ښځې مالدارانې وي، بعضې غریبانان هغې پیسې ورکوي چې نوم د قرآن شریف ختم ورکړه. نو ختم د قرآن شریف دې وکړي او ختم د ایصال ثواب دپاره خو پیسې اخیستل ښه نه دي، او که بغیر د ایصال ثواب نه وي، د مړي د ایصال د ثواب نه علاوه نو اخیستې پې هم شي، خیر دی، پروا نه. یو ښځه د خپل خاوند د اجازت نه بغیر بازار ته ځي، نه، بازار ته د بې پردې بازارونو ته اکثر پکې بې پردګي و د خاوند د اجازت نه بغیر بغیر. ښځې د خپل سر ویښته کټ کوي، د ښځې لپاره سر ویښته کټ کول دا ګناه ده، نه ناروا ده. صحابو خلاف خبرې کول دا ښه خبره نه ده. د کومو صحابو چې قرآن شریف کې کوم فضیلت راغلی او د هغې فضیلت نه څوک انکار کړي دا کفر، او چې عامو صحابو پسې خبرې فسق لویه ګناه. بعضې ناتخوانان د ګانو په شکل سندرې وایي، دغه وایي نعتونه وایي، د ګانو سره تشبیه ګناه ده. سګرټ او نسوار باندې اودس نه ماتېږي، خو ستل یې ښه نه دي او چور یې ښه نه دي، ځان کې ساته. یو څوک قرات کې د کلمې په میانځ کې ټوټې یا پرنجو کې په مانځه کې اسم پې نه راځي، په ټوټې او په پرنجو خیر دی، او میانځ کې چې وکړي آیات بیا اثر نه شروع. ما ته وایي د ږیرې ساتلو ډېر شوق دی، خو د ښځې نه مجبور یم، هغه اجازت نه راکوي. او یو عالم وایي چې ښځه خوشحالول واجب دي، نو سنتو پرېښودو دپاره واجب نو ږیره نشم ساتلی. خبره داسې ده، خبره داسې ده چې دا د ږیرې په مسله کې خو ترې کمانډر صاحب خوشحاله ساتي، کمانډر صاحب خو د ږیرې مسله کې خوشحاله ساتي، خو د دنیا مسله کې چې ته خوشحاله ساتلی ده او که یوازې په ږیره کې خوشحاله ساتلی ده. نبی علیہ السلام فرمایي، حدیث کې راځي، لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق. دې سره به ستا ډېرې خبرې حل شي. یو خوا د الله تعالی او بل خوا د مخلوق، دو خبرې راغلې. نو د الله د تابعدارۍ په مسله کې به د مخلوق تابعداري نه کوي، الله مخکې دی، مخلوق رسته. نو د ښځې حقوق پوره کوه، لیکن دې خوا د الله حق د ښځې د حق نه بیا مخکې دی. د ښځې به په دې کې څه قسمه تابعداري نه کوي. او کمانډر صاحب پرېکړه کوي ویسار اکثر ادیمه او مونږ رانه قضا کېږي، دا په عذر کې راځي که نه، دا هېڅ عذر کې نه راځي، ډېره اوږده شپه ده او وختي پاسه چې 3 ګنټې خوب وکړم د صحت دپاره دا کافي دی. نن زمانه کې معاشره کې اکثر خلک خصوصا ښځې یو بل پوړې کوي، تعویذونه کوي، سحر کوي، جادو کوي. دا سخت جرم دا د ښځو عادت شته بلکل. بعضې پلیتې ښځې دي، زه ورته پلیتې ښځې ویم، ګنده ښځې دي، ګنده او د خدای دشمنانې ښځې دي چې دا ګرځي او په ښځو کوډې کوي او جادوګان پې کوي او تعویذونه کوي او سحر کوي. دا سخت جرم دی، خطرناک جرم او ډېره لویه سزا ده. او چې څوک هم دا سحر او کوډه کوي، ګورې دا چې څوک یې لیکي د دا د ایمان نه خلاص، هغې کې داسې الفاظ لیکي چې هغه الفاظ د کفر دي، د کفر. ما کتلی دي بعضې چې روخېږي ماله خلک روړو ګوره، لیکن کفري الفاظ تر دې حده پورې بعضې ظالمان دي، بعضې ظالمان چې د الله او د پیغمبر نوم د سارو په متیازو دي. دا ظالمان دومره سپېره خلک دي. نو چې څوک دا کوډه کوي هغه هم د ایمان نه خلاص دی، او چې څوک کومې ښځې ورپسې دي چې ماله کوډه وکړه، نو هم د ایمان نه خلاصه شو که نه شو. تا ته خو هغه نه وایي چې دې پسې لیکمه، لیکن ما خو خبر کړی کفریات دا په یو بل کوډې کول او په یو بل جادو کول او په یو بل تعویذونه کول دا سخت حرام دي. مسلمان ته ضرر رسول ډېره لویه ګناه، مسلمان ته ضرر رسول دا سخت جرم دی، دا د خدای دشمني ده، دې نه ځان ساتئ، دا سخته ګناه ده.